په کندهار کې سږ کال د انارو حاصلات ډیر سوي خو بیې یې کښته دي. د کندهار د کرهڼې ریاست د کرهڼې امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي دا مهال په کندهار کې پر 15,000 هکټاره مځکه د انارو باغونه شته چې 240,000 او 250 ټنه حاصل به ځینې ترلاسه سي. هغه همدارنګه زیاتوي چې سږ کال انار تر نورو کلونو په کیفیت هم ښه دي. کندهار ولایت کې پر 15,000 هکټاره شاوخوا باندې د انارو باغونه موجود دي چې کلنی حاصل یې سږ کال زموږ د اټکلو حاصلاتو ته په کتو 2,04,900 میټریک ټنه شاوخوا امیدوارو یو اټکل لرو چې حاصل به لاسته راوړو. د کیفیت له لحاظه که ووایو چې د تېرو کلونو په پرتله سږ کال کیفیت د انارو په مجموع کې تر ټولو حاصلاتو کیفیت د انارو لوړ دی. خو باغ لرونکي بیا وایي چې د انارو بیې ډېرې کښته دي او په وینا یې تجاران اجارې نه کوي، نو ځکه یې په بازار کې یو من له 30 څخه تر 40 افغانیو پورې خرڅېږي. دوی له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان پر ځای د نورو هیوادونو ته هم انار صادر کړي. دغه ججې شش کال انار هم چاودلي کوي ډېر او دغه چې ډکوو کڅوڼې دا سرکاري باغ ته ډکوو ګنج ته، هغه نور انار کاټنان ججل ته ډکوو، هغه دغه ته ډکوو ایرات ته ډکوو. باره خو نو هغه نورو ملکو ته دوه ته وړه کېږي نو چې لار ته ریلاسي دا خو ډېر ښه دی. اوس دلته چې دا کڅوڼه موږ یوسو ګنج ته ډېره ګرانه خرڅه سي، په 50 افغانۍ خرڅېږي. نو چې هغه لارې لاسې باره په جب اوس دا کڅوڼه چې ده دا په 1,000 افغانۍ باندې هم خرڅېږي. باره په 10 لکه مو رانیولي دي، حاصل یې نو بس دغه رقم دی چې دا اوس موږ ایرات هستو په دغه کاټن کې، هلته بیا په منکټي ورکوو، من په 10 افغانیو په 15 افغانۍ 40 دا رقم وځي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین بیا د سپین بولدک چمن لار د لندې میوې لپاره تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجنیر عبدالباقي بنا وایي د روانې میزان میاشت له پیل راهیسې تر اوسه پاکستان او هندوستان ته انار بارېږي، خو د کرښې هاخوا ته پاکستان ورڅخه لوړ محصول اخلي چې له امله یې انار خپل سر نسي پوره کولی. باید ووایو چې سږ کال اول که د انارو په باره کې بیان درته وکړم، زموږ انار د ټکسونو په خاطر باندې چې د پاکستان هیواد د خوا څخه پر دې وضع شوله، نو تقریبا تر اوسه پورې په ډېر باغو کې معطل پاته دي او اجارې نه دي سوي. خو بیا هم د میزان د اولې څخه د دې صادرات شروع سوي دي چې تر اوسه پورې 4,815 ټنه انار هند او پاکستان ته صادر سوي دي. دا چې د انارو شکولو وخت لا نه دی پوره سوی، خو تر اوسه له کندهار څخه 4,815 ټنه انار صادر سوي چې ارزښت یې $2,940,000 ته رسیږي.